راځو په دې لیکچرز کې به موږ تاسې په دې ډیزاین باندې کار کوو، یعنې څنګه کولی سو چې موږ تاسې په فیګما کې دغه ډیزاینز وکړو. لومړی به موږ تاسې کوم ډیزاین چې تاسو سره ښکاري کوم ویب سایټ چې تاسو سره ښکاري دا به موږ تاسو په فیګما کې راجوړو، یعنې ګرافیکلی یوزر انټرفیس به راجوړو او هغې نه بعد به موږ تاسو ځو انتخاب کوم او هغې نه بعد به موږ راځو کوم ویب سایټ چې موږ تاسې په فیګما کې ګرافیکلی را ډیزاین کړو هغه به د کوډ طریقې نه همجنن را ډیزاین کوو. نو راځو په دې لیکچرز کې موږ تاسې د فیګما چې کوم بیسیک کنسیپ و کوم موږ سره لیار سیکشنز و یا موږ تاسو سره سیټینګ پینل و کوم ټولز چې موږ تاسو سره ول په دې ټولو کې موږ تاسې وغږېدلو. نو راځو لومړی کار چې دلته موږ تاسې کوو د خپل ډیزاینینګ لپاره هغه موږ تاسې فریم را انسټ کوو. نو شارټکټ کی موږ سره اف بټن تاسې په کیبورډ کې پریس کولی شئ او که چیرې تاسې شارټکټ نه استفاده نه کوئ نو ټولز راځو ټولز کې موږ تاسو سره فریم سي نو دلته فریم سیکشن ته راځو او دلته موږ سره مختلف فریم سي لکه زه راځم ورته ډیسکټاپ لپاره فریم کریټ کومه نو کلیک وکړئ نو ګوره ډیسکټاپ بیس فریم موږ سره کریټ شو ویډي صحیح ده موږ سره صرف راځو هیډ یې موږ تاسې د خپل د ډیزاین مطابق چې کوو ورکوو موږ تاسې راځو ټایم هیډ د موږ سره دومره وي په دې فایل کې موږ سره مختلف فایلز دي یو ډیزاین موږ سره ډیسکټاپ ډیزاین ده بل موږ سره موبایل لپاره ډیزاینز ده او بل موږ سره ریسورسز دي ریسورسز کوم فریم چې تاسو سره شو کیږي یعنې کوم ایمیجز چې موږ تاسې په دې ډیزاینز کې یوز کوو هغه ټول آیکني ایمیجز دلته موږ سره ریسورسز سیکشن کې موجود دي. نو لومړی کار چې موږ تاسې کوو ان سټارټینګ چې اخلو هغه موږ تاسې د نیویګیشنز ان د نیف بار نه موږ تاسې اخلو. راځو خپل ډیزاین سره راځو فریم موږ تاسو ډیزاین کو د ډیسکټاپ فریم ده موږ تاسو سره سمه هغې نه بعد راځو شیپ سره راځو ټول سره راځو موږ تاسو او دلته ریکټینګل کلیک کوو راخلو یو شیپ ډرا کوو موږ تاسې او ورته موږ سره دی به دې سټایل به دې اندازې کې دی وي لږ به هیډ کم کو او ورته هم دې اندازې کې صحیح ده. هغې نه بعد راځو فل ته راځو موږ تاسې او دلته موږ تاسې کلر پیکر باندې کلیک کوو همدغه کلر زه دې څخه راخلو نو ګورې اوکې کړو نو هیډرز موږ سره چې سو ډیزاین شو. هغې نه بعد راځو موږ تاسې بل سیکشن سې راځو کوم هیرو سیکشن چې ده دا هیرو سیکشن هم ډرا کوو او هغې نه بعد راځو کوم کنټین چې دي هغه کنټین باندې موږ تاسې کار کوو. نو هیرو سیکشن کې چې تاسې وګورئ نو ګورئ دلته موږ تاسې همدغه ریکټینګل نه استفاده کړی خو ریکټینګل موږ تاسې راوډیټ شکل ته موږ تاسې چینج کړی ده یعنې یو شیپس موږ تاسو ته کریټ کړی ده. نو ډېر سمپل ډېر ساده سټایل باندې دا کېږي موږ سره. نو راځو دلته ټول سره راځو ریکټینګل کلیک کوو یو بل ریکټینګل موږ تاسې دلته ډرا کوو ورته موږ سره دی په دې اندازه کې دی وي ریکټینګل باندې ډبل کلیک کوو ګورئ ډېر ټولز موږ سره راځي صرف د رایټ سایډ ته راځو او دا ساحه موږ تاسو چې کوو ټاپ کې کوو موږ تاسې لږ ورته هم په دې سټایل کې د موږ سره وي بیرته او سایډ ډبل کلیک کوو دا هم موږ تاسې منظم کوو بلکې زه به یې کنټرول زیډ کما لومړی به دا زه دلته منظم کما او هغې نه بعد راځو ډبل کلیک ایډیټ ټولز موږ سره فعال کېږي هغې نه بعد به موږ تاسې منظم کړو نو ګوره بیرته واپس ډبل کلیک کوو سیټ ګوره عیني همدغه سټایل کې موږ سره ډیزاین شو. یو طریقه موږ سره دا ده چې په خپله موږ تاسې چې کو ډیزاین کو بله طریقه موږ سره دا ده چې مثال داسې ډیزاین تاسو سره وي او تاسو غواړئ چې پریکټس وکوئ عین هماغه ډیزاین په شکل کې تاسې یو شیپس ډرا کوئ یا یو شیپ خپل ډیزاین تاسو وکوئ نو هغه د ډیزاین له پاسه تاسې خپل ډیزاین وکوئ لکه زه دلته راځم ریکټینګل ته راځو ورته هم دا ډیزاین د موږ سره راځو دلته خپل ډیزاین کوو موږ تاسې ډیزاین بیهایند ده رایټ کلیک به کوو ان فرنټ ته به راوړو ان فرنټ ته او بیا به یا به داسې کوو کنټرول ایکس به کوئ خپل شیپ به تاسو انتخاب کړئ او کنټرول وی به کوو دلته موږ سره راغی. نو یو طریقه خو هغه ده بله طریقه موږ سره دا ده د دې هایډ به زه لږ جوړ کړو ورته هم هایډ د موږ سره به دې اندازه دي وي اول خو به هغه بیسیک کوم سټرکچر چې ده هغه به ورته منظم کړئ صحیح شو. نو یو طریقه موږ سره دا وه بل طریقه دا ده چې خپل ډیزاین نه پاسه ډیزاینز وکوئ ډبل کلیک زه به د شیپس انتخاب کړم ګورئ دا به زه راواخلم لیفټ سایډ ته ورته هم دې انګل سره ټچ کو او زه راځم ورته هم دا د موږ سره به دې انګل ته ټچ دي نو ګوره عیني هماغه سټایل کې موږ سره راغی او سایډ ډبل کلیک کوئ بیرته واپس خپل شیپس راواخلئ زه راځم پخوانی شیپ ډیلیټ کوو دلته کیبورډ کې ډیلیټ بټن وو او دلته به زه بیرته واپس چې کوم ایجسټ به کوم اوکې به کوم نو ګورئ سمپلی ساده طریقه ده موږ تاسو سره نو په دې طریقې هم موږ تاسې خپل ډیزاین د اوریجنل ډیزاین مطابق چې کولی سو ډرا کولی سو صرف پاتې کېږي بیکګراؤنډ کلر راځي فلټر راځو کلر پیکر ته او ورته موږ سره د بیکګراؤنډ کلر دا وي. نو نیویګیشن سیکشن هم ډیزاین شو او بل موږ تاسو سره کوم هیرو سیکشن دا هم ډیزاین شو. راځو لوګو ته راځو نو الریډي دلته موږ سره لوګو شته نو زه به راسم د دې څخه به خپله لوګو راواخلم کنټرول سی کوو
او دلته راځو خپل نیف بار انتخابو لوګو لږ ایجسټ کوو یعنی ورته هم په دې ډایرکشن کې موږ سره وي. ګورئ که چیرې تاسې پام وکړئ نو دلته موږ سره لږ مرجن شته. دا مرجن به زه ختم کړم. کوشش به کوي چې دغه کوم کوچني مشکلات دي تر ډېر زیات متوجي اوسېږي. نو لوګو هم راغله. باقي پاتې کېږي ټیکس موږ سره پاتې کېږي. نو ټیکس به هم موږ تاسو ډرا کړو. نو ټیکس ډرا کولو لپاره یا د ټیکس راوستلو لپاره سمپل ساده طریقه چې موږ تاسې کوو نو هغه موږ تاسو ټولز ته ځو او خپل ټیکس موږ تاسو چې کوو انتخابو. نو راځو ټولز راځو ټیکس باندې به زه دلته کلیک کوم او دلته موږ تاسو چې کوو خپل ټیکس ډرا کوو. نو لومړی ټیکس موږ تاسو لیکو هغه ورته وایو چې موږ سره د چی وي هوسټینګ دی موږ سره وي او ورته موږ سره هوسټینګ راغی. نو لومړی مینو موږ سره هوسټینګ. نو که چیرې دې ډیزاین ته تاسو وګورئ نو ګوره موږ تاسو سره وینئ زموږ تاسې اوریجنل ډیزاینز کې بولډ نشته دلته سمپل ساده ریګولر ټیکس ته وایډ کلر لري موږ تاسو سره او فونټ سایز یې هم موږ تاسو تقریبا 6 پکسل موږ سره راځي. نو راځو د خپل مینو هم دې سټایل باندې موږ تاسې ډیفاین کوو جوړوي. نو ټیکس به تاسو انتخاب کړئ. راځو موږ تاسې ټیکس سیټینګ پینل ته راځو او دلته خپل ټیکس راځو ته ریګولر دی وي. ریګولر معنا ان ان بولډ کې نارمل یعنی نارمل سټایل کې موږ سره چې کوي راولي. او غنه بعد ورکو فونټ سایز ورکو ته فونټ سایز موږ تاسو سره سو وي 6 پکسل دی موږ تاسو سره وي. نو ګوري فونټ سایز هم موږ سره 6 پکسل سو. زبدا ایڈجسټ کوم منظم به کې سمره چې تاسو ټیکس ته کوشش کوي دا شیپس هم تاسو مغینګل ماغه کې تاسو ډرا کوي. غنه بعد کنټرول ډي ډوپلیکیټ موږ سره کریټ کی دا لومړی دویمه مینو موږ سره راغله. دویمه مینو موږ سره پی اس موږ سره ازو کنټرول ډي بل مینو موږ سره کریټ شو. ام دې طریقې باندې ډبل هم تاسو کولای شئ کنټرول ډي نو هر څومره ضرورت سي تاسو هغه کار تاسو راوستئ. نو کنټرول ډي موږ سره ډوپلیکیټ شارټ کټ د انتخاب شوی آبجیکټ څخه یا انتخاب شوی د ټیکس څخه ډوپلیکیټ کاپی موږ سره چې کوي جوړوي. نو څلور دانو ته ضرورت لرو سمانه نو زل تر ازمه منظم کوي دا به هم زه ډیلیټ کما او راځو بل چې موږ تاسو لرو ورته هم ډومین د موږ تاسو سره کنټرول ای به کو او ته هم ډومین کیپس لاک به زه اف کما ډومین راغی څه شو آی ان دا ډومین راغی. راځو بل ټیکس انتخابو. بل ټیکس موږ تاسو لرو هغه موږ سره پرایسینګ ده. نو زه بل تراسم اوکې به کو ورته موږ سره پرایسینګ راغی. پاتې کېږي صرف د دې الاینمنت پاتې کېږي. دا به تاسو ټول د منظم کړئ ایکولی سپیسینګ به تاسو ورکړئ. نو زه به راشم ګیپ د ټایم 21 پکسل دی وي دا هم منظم شو صحیح شو. دا به هم زه ټاپ کې کم اوکې ګورئ څلور واړه موږ سره منظم شول. سپیسینګ هم موږ سره ایکول راغی. لږ به زه نور هم سپیسینګ ورکوم ورته هم اراوند په دې سټایل کې صحیح ده 26 به ورکو او دا به هم موږ تاسې لږ به لیفټ سایډ ته پوش کو او ته هم صحیح شو منظم شو. اگر بعد راځو موږ تاسو شیفت بٹن وبونیسي او ملټیپل سلیکشن وکي نیکم ټیکس تاسو ډرا کړئ ټول به موږ سره چې کی انتخاب شي او رائټ کلیک کو او دلته موږ تاسو راځو ګروپ سلیکشن. ګروپ سیکشن څه کار کوي موږ سره انتخاب شوی ټیکس انتخاب شوی آبجیکټ موږ سره یو ګروپ تی کریټ کوي. ان ټول موږ تاسو سره چې کوي یو کنټینر یو مین ګروپ ته موږ سره کریټ کوي. ګروپینګ ګټه موږ سره دا ده چې مثال تاسو به ټول ټیکس ټول آبجیکټ ټول کنټینر تاسو موو کولای شئ. نو کلیک وکړئ ګوره مکمل ګروپ موږ سره کریټ شو. اوس دغه ټیکس تاسو هر چی ته موو کولای شئ. نو ټول مکمل ګروپ به موږ سره چې کیږي موو کیږي موږ سره. نو ټاپ د خانه مرجنز هم ورکو ایکولی د لوګو مطابق راولو. ګوره موږ سره خپل فیګما ډایرکشن راکوي ګایډ راکوي چې دا موږ سره د لوګو مطابق سنټر تراغه او د ګروپ شارټ کټ موږ سره کنټرول جی د په کیبورډ کې. نو برا هیډر سیکشن وشو موږ سره دا بزلک ټاپ کو ورته دې اندازه کې صحیح ده او دا بزلک په دې اندازه کې راولو. راځو نیکسټ راځو موږ تاسو خپل هیرو سیکشن ته راځو چې دلته بیسیکلی موږ سره ټیکس ده او لیفټ سایډ نه ایمیج ده. نو اول به ټیکس راولو به ایمیج ته موږ تاسو راځو. نو زه دلته راځم چې اراوند 80 پکسل موږ سره فونټ سایز لري او بولډ هم ده موږ سره که چې تاسو دې ټیکس ته وګورئ. نو سمپل راځو ټیکس راځو او دلته موږ تاسو ډرا کوو خپل ټیکس لیکو او ته موږ سره فور ایگزامپل کلاود هوسټینګ موږ سره چې راغی کلاود هوسټینګ فور پروس یعنی پروفیشنلز صحیح شو. نو کې به کو فونټ سایز ورته ایرو نو ټول به انتخاب کړئ او زه دلته راځو ډایرکټ 80 ورکو او ته 80 پکسل دی موږ سره وي او زه بلار شمه د بدو بدی سټایل کې ویډ به لګ اضافه کو د خپل شیپس او ټول به انتخاب کو کنټرول بی موږ سره د بولډ شارټ کټ ده او لګ بل لاین هاید هم ورکو چې لګ موږ سره هاید هم اخلي.
نو بالکل منظم راغی 80 پکسل د مونږ تاسو سره بولډ د مونږ تاسو سره او تقریبا مونږ تاسو یو سلو و دیش لاین هډ مونږ تاسو ورکو هغه نه بعد راځو مونږ تاسو لږ دی سب پیراګراف د ان سب ټایټل د مونږ تاسو سره هغه هم ډرا کو دا به زه ټاپ سیکشن ته راولو او کوشش وکړو چې الاینمنټ پوره ونیسو او ته مو سره دی بدی سټایل کې وي یا که چیرې تاسو ګریډ راولي ګریډ څه ټول مهم ده مو سره نو لیاوټ ته راځو او ګریډ ته راځو او دلته ورته وایي کالمز مو سره وي او ورته 12 کالم دي مونږ تاسو سره وي اوکې صحیح شو نو 12 کالم راغی ورته دا دي مونږ سره لیفت سایډ ته یو کالم پاتې شي او به د مونږ سره شروع شي همدغه شان لیفت سایډ رائټ سایډ ته هم بل کالم پاتې خوشی کو او ټیکس مونږ سره منظم توګه مونږ سره دی ګریډ شارټ کټ مونږ سره شیفت جی دا ګوره شیفت جی سره به ته واپس ریموو شو او کنټرول شیفت جی سے به تاسو به ته واپس ویزیبل کیږي راځي مو سره نو شیفت جی مو سره د ګریډ شارټ کټ ده نو ټیکس مو سره راغی دا به زه لږ لاندې کو راځو سب ټایټل مو تاسو انسرټ کو نو سب ټایټل لپاره تاسو راځو به ته واپس دلته ټیکس مو تاسو ډرا کو او دلته راځم فونټ سایز ورته کوم چې فونټ سایز اراوند چې ورکو تقریبا مو تاسو 6 پکسل ورکو او ورته دا به ته واپس مو سره سو وي 6 پکسل دې مو سره وي اوکې دا بالکل صحیح ده او ورته هم دلته ورته لیکو ډیپلوی یور ویب سایټس ان لیس دین 20 seconds صحیح شو اوکې او بوټیکس مونږ تاسو چې کو ان بولډ لیکو ریګولر ته چینجو بالکل منظم راغی او زبرار شمه دا به هم مونږ تاسو منظم کو لږ به مونږ تاسو لندې پوش کو مارجنز په لږ ورکو اوکې به کو او پاتې کیږي فونټ کلر پاتې کیږي فونټ کلر به هم مونږ تاسو ورکو لږ ګرای کلر ته چینجو ورته مونږ سره دی ورته هم به دی سټایل کې مونږ سره وی خو زه ورته هم اف 15 اف و ها اف و مونږ سره ګرای کلر ته راځي اف و ورته هم دی کلر ته مونږ سره چینج کړ نو اوکې شو دا هم پاتې شو دا هم شو ګیټ سٹارټ بٹن مو سره پاتې کیږي چې بیک ګراوند کلر مو سره وایټ دا او بارډرز مو سره لري او فون کلر هم مو تاسو سره ام دی بلو کلر ته ورته کلر ده نو راځو بٹن ډرا کول لپاره مو تاسو راځو به ته واپس خپل ټول سره راځو او د ټرینګل مو تاسو ډرا کو اوکې به کې بٹن به تاسو ډرا کې خپل بٹن اگر نه بعد راځو خپل بٹن سره ویډیو هډ ورکو او تم هډ تقریبا دته مو سره 30 پکسل دی او هډ تقریبا ورکو ورته مو سره دی 480 پکسل دی مو سره وي نو ویډ او هډ هم تاسو سره وشو او راځو لګي منظم کو ورته هډ مو سره بيخي زیات شو تقریبا ویډ چې ورکو ویډ د ټایم په دې اندازه کې نه وي تقریبا د بټن ته سی ویډ ورکو هغه به مو سره 950 او په دې سټایل کې وي او که چې د دې سایز کې تاسو ډیزاین کنفیوز شئ نو مقبل ټیکنیک نه تاسو استفاده کولای شئ چې لار شي دلته مو تاسو خپل ډیزاین راوړو دلته او اوکې به کو زبر شمه کنټرول ایکس به کو به واپس دلته کنټرول وی کو زی دلته راوړو حالا بٹن مو سره فریم شکل کې دا ځکه چې مو تاسو بٹن کو اتوماتیکلی ایڈجسٹ کیږي نو سمپل طریقه مو سره دا نه اوکې بالکل صحیح راغی ګوري ها او بارډر ریډیوس ورکو تقریبا ورته مو تاسو سره دی بارډر ریډیوس دی 10 پکسل دی او منظم کوي ورته په دې سټایل کې صحیح ده راځو به واپس بٹن راخلو او دلته خپل ډیزاین سره راځو لمړی کار چې دلته موږ تاسو کو الاینمنت را جوړو بیک ګراوند کلر چې کو ویډ ورکو نو د ویډ کوډ موږ سره اف دا اوکې هغه نه بعد راځو بارډر کلر ورکو موږ تاسو چې بارډر کلر هم موږ تاسو سره تقریبا موږ تاسو سره کوډ 14 واویا سی بی د موږ سره راځو کې به کې تاسو نو دلته راځم بارډرز کلر ته راځو او دلته خپل بارډر کلر ورکو او سایز هم تاسو ورکو ورته 2 پکسل د مسره بارډر سایز دی وګورئ سمپل طریقه بٹن مسر شي سو ډیزاین شو غیر بعد پاتې کی د بٹن ټیکس مسره پاتې کیږي چې د دې لپاره هم تاسو اپر ټیکس کې به مسره وی ټیکس ورکو نو سمپل دا ټیکس مسره کنټرول لیکو ډوپلیکیټ راخلو او زی کنټرول ایکس کوما به واپس خپل بٹن انتخابو سمنه او دلته کنټرول وی کو بعد کنټرول وینا راځو مونږ تاسو فونټ کلر ورته چینج کو چې فونټ کلر د دې مو سره امدغه کلر ورکو کوم چې متاسب بارډر ته ورکو نو ورته فل کلر د مو سره زبلار شم بارډر به انتخاب کو امدا کلر برا واخلو او خپل ټیکس به انتخاب کو او دلته به زو پیسټ کوم اوکې به کو صرف راځو ټیکس ورته ایډیټ کو او ورته گیټ سٹارټډ صحیح شو
نو ټیکس هم سره ډیټ شو راځو منظم کوي او سنټر ته بټنې هاریزنټلی او ورټیکلی سنټر ته راولو بالکل صحیح شو دا به هم زه لږ منظم کوم لږ مې نور هم سنټر ته کو او سنټر ته شو فونټ سایز ورکو ورته فونټ سایز د موږ سره بدی سټایل کې وي او بعد هغې نه موږ تاسې بولډلی هم یې کوو خو بیخي بولډ نه کوو دلته راځو ریګولر سټایل سره ځو او سیمي بولډ لیکو چې لږ اندازه موږ تاسو سره بولډلی وي زه به زه لږ نور هم منظم کوم اوکې نه بدی سټایل کې نه بلکې دا باید زه کوچنی کړم او بدی سټایل کې اوکې اوس بالکل منظم راغی نو کوم بټن چې هایټ به هم لږ زیات کو چې لږ منظم ښکاره شي نو دا موږ سره چې بټن ډرا کول ول نو په دې طریقې تاسو چې کولی بټن ډرا کولی سئ زه راځم شیفټ آر موږ سره رول را انزل کوي رول به هم تاسو سره انزل کوي زه راځو ورته موږ سره ټولې باید په یو شکل کې منظم دي وي موږ سره ګوره دا بټن موږ سره لږ مرجنس لري ټیکس هم لري دا به هم زه موف کړم او کم بټن چې دا ها بټن ګوري تاسو موف کوي نو موږ سره صرف بټن موف کیږي او ټیکس نه نو دا به زه شیفټ بټن ونیسم دواړه به انتخاب کوي او کنټرول جی ګروپ به کوي نو بټن هم موږ سره ګروپ راغی او دلته به وکړئ کوم او کوم ګروپ چې تاسو کوشش کوئ چې په فګما کې هر کله چې ګروپینګ کریټ کوئ نو کوشش کوئ چې خپل ګروپ ته یو نوم ورکوي نو دلته ګوره لیئر سیکشن ته راځو رینیم کو او دلته ورته وي BTN سمونه نو زه به کوچنی کوم ورته BTN صحیح شو نو بټن نو موږ تاسو ورکو نو سپیسیفیک بټن د سبا چې بیا راځي دلته موږ تاسو سرچ کوو یا دلته موږ تاسو ګورو نو تاسو پوهیږئ چې دا موږ سره بټن ده هیرو سیکشن کې چې کوم سره ټیکس سیکشن هغه وشو نو باقي پاتې کېږي موږ سره ایمیج پاتې کېږي الریډي ایمیج ته کنټرول ډی کو ډوپلیکیټ اخلو ازو پوزیشن دا شاین ورته جوړو زه به لاړ شو کې به کو هم دې پوزیشن کې بالکل صحیح راغی بالکل صحیح ده همدغه شان شیپس چې موږ تاسو سره لکه چې د سټایل د تاسو ګوري دا شیپس ما په خپل ډرا کړی دی یو شیپس دلته ده بل شیپس دلته ده موږ سره او دې زموږ تاسو ایمیجز کې نشته ده نو که چېرته موږ تاسو غواړو په فګما کې شیپس موږ تاسو ډرا کوو یا آیکنز تاسو ډرا کوئ نو هغه هم تاسو کولی شئ لکه زه غواړم دغه شان شیپ ډرا کړم راځو ریکټینګل ته راځو ریکټینګل به تاسو ډرا کوئ ډبل کلیک کوو ایډیټینګ ټولز فالو او دیم دا پوینټ د دې پوینټ سره کنیکټ شي دا پوینټ د دې پوینټ سره کنیکټ کوو دا د دې پوینټ سره کنیکټ کوو او دا د موږ سره به دې پوینټ سره کنیکټ کوو لږ زوم کوم او لږ نور هم منظم کوو نو ته بالکل صحیح راغی او دا هم موږ تاسو منظم کوي او ګوري موږ سره بالکل عین ما آیکن جوړ شو غنه بعد راځو فونټ کلر یې چینجو تم فل کلر د موږ سره دا وي او ورته هم د دې پوزیشن چې موږ سره دا ورته هم موږ سره دی دلته وي کنټرول ډی او بل ډوپلیکیټ اخلو ورته هم د دې پوزیشن د موږ سره دي معنی یو بل سرکل هم موږ تاسو ډرا کوو چې دلته سرکل راولو نو سیمپل سرکل خو موږ تاسو تیر لیکچر کې ویلې سرکل راخلو شیفټ بټن نیسو چې تاسو غواړئ چې منظم توګه راشي او کې او زیدل تراوړم هغه نه بعد راځو فل کلر ته کلر پیکر راخو تم دې کلر کې موږ سره شوسی باقی پاتې کېږي ګروپینګ پاتې کېږي ټول به تاسو انتخاب کړئ سمانه ګور ټول موږ سره انتخاب شول کنټرول جی به کې چې موږ سره ګروپ سي سوري دا به یو به مجبور انتخاب کما نو زه به کنټرول زد کوم دا به انتخاب کو خپل ایمیج به انتخاب کو ایمیج سره دا شیپ سي کنیکټ سي دا ری موږ سره ګروپ سي او دا او کنټرول جی کوي ګور ټول ګروپ راغی موږ سره او زه به راشم دلته بل منظم کو بیرته دا شیپس بکس هغه شو اوس به منظم کو بالکل صحیح راغی ګریډ اکټیو کو موږ ویل چې یو کالم لیفت سایډ ته پریدو یو کالم رائټ سایډ ته نو دا به زه دیس پوزیشن کې راولو او د دې ټیکس به هم موږ تاسو لږ زیات کو الګ به ایمیج سایز هم موږ تاسو ور زیات کو ډاون د خانه هم لږ زیات ته لګي اپ کو بالکل منظم راغی لږ به پوزیشن بر به د کنټرول جی کو نو ګورئ بالکل منظم راغی موږ سره لږ به نور هم موف کو اوکې بالکل صحیح راغی نو دا موږ سره چې دا موږ سره هیرو سیکشن نو هیرو سیکشن تاسو چې کولای شئ په دې طریقې ډرا کولای شئ یو چې قسم سټریکس د دې هایټ کې لږ هغه دا نو هایټ به هم ورته لږ پام وکړو او زه مجبور یم ایمیج لږ هغه کو کم کو اندازې لږ به نور هم کم په دې پوزیشن په دې سټایل کې
بالکل صحیح ده. نو ګورئ هیرو سیکشن مونږ سره